د کډوالو لپاره کرنیز کارونه. په جرمني کې سږکال په کرنیزو ځمکو کې کارکوونکو ته اړتیا زیاته ده. پخوا به دا مهال له ختیځو اروپایي هیوادونو خلک د کار لپاره راتلل، خو اوس د کورونا بحران او پولو تړل کېدو له کبله دا کار ناشونی دی. له همدې کبله اوس ډیرو کسانو ته د کار اجازه په اسانۍ ورکول کیږي. له دې پخوا به ځینو کډوالو د کار اجازې ترلاسه کولو لپاره د اوسلنډبهورډ او اربایتساګنټور دواړو تایید ته اړتیا درلوده، خو اوس له اربایتساګنټور څخه د اجازې ترلاسه کولو ته اړتیا نشته. که د چا د پناه غوښتنې پروسه روانه وي او یو ډلډونګ ولري، کولای شي له اوسلنډبهورډ څخه په اسانۍ د کار اجازه واخلي. د دې ډول کار اجازې لپاره نوي قوانین په لاندې ډول دي. لومړی، دنده باید په کرنیزه برخه کې وي. دوهم، د کار قرارداد مو باید د 2020 کال د اپریل د لومړۍ نیټې او د اکتوبر میاشتې د 31 نیټې ترمنځ موده کې وي. دریم، معاش مو باید د ساعتي معاش له ټاکل شوي ټیټې اندازې کم نه وي. په بله وینا تر ټولو ټیټ معاش مو باید په ساعت کې 9 یورو او 15 سنټه وي. که غواړئ په کرنیزه برخه کې کار وکړئ، باید له یوه فارم څخه د کار غوښتنه وکړئ. پر daslandhilf.de ویب سایټ دا ډول ډیرې دندې موندلای شئ. کله چې دنده ومومئ، د فارم خاوند یا کار ورکوونکی به یې په اړه اوسلنډبهورډ ته خبر ورکړي او یا تاسې باید له دې ادارې سره اړیکه ونیسئ او د کار اجازې غوښتنه وکړئ. که ډاډه نه یاست چې دا مقررات ستاسو لپاره دي او که نه، په لینک کلیک وکړئ او لا زیات معلومات ترلاسه کړئ.